دا خو بیا زمونږ کلیواله یې. کلیواله عیسایان مو یم، کلی خو مو خپل وطن دی. څنګه؟ علیکم السلام. دا خو زموږ د مسافري کلیوالي ده نه. ته بیا تم مسافره یې. ما اندګي کې ته په وطن کې چې مسافرو ته زه ګورم ډېره سخته خفه کېږم. بس بیا دا بهتر خبر ده چې لکه تا به خپله مسافري کړل دا ورته معلوم دي نو لکه مسافري زه په مسافري ډېره خفه کېږم ولکه ما خوشحالي کړې ده. الله ګواه دی دا خبرې زما په زړه کې خوشحالي نه راځي. زه چې وګورم کله چې بار وځم د مسافر وروڼه وینم پښتانه ډېره زیاته په خفه سم. زه یم یا پروردګاره ته خو زموږ وطن شاد او آباد کړي چې دا ټول بیا په خپلو امین 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 کې امین کې الله دې ته ژوندی لري. مننه زموږ خپل خویندو سره خبرې وکړو چې تاسو سره وګورو سیم لکه خور ونې موږ ته تسلي راشي. موږ که خپل خور سره خبرې زه په پیل درته بروټ رالم. زه خو دا غواړم چې تاسو ته یو ښه د زړه ډاډه غټه خبر درته وکړم چې دا زړه مو داسې مضبوط سي او مسافري ته مو ذره وار نه سي خطا او سپورټ کوي څوک. بس خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. دا ټولې عمران خاني ده. ولې هغه زموږ د پښتنو په حق کې دی. زموږ ولې نه بل سوچ کوي ځکه یې په حق کې یم. بس موږ هم دغه سپورټ کوو چې د مسافرو دپاره ښه سوچ کوي، د ملک دپاره ښه سوچ کوي، بس دا خلک یې نه پرېږدي. نو مسافر دپاره د څونې غټ سوچ کړی دی. وایي زما ښایسته ځوانان ځي زما د وطنه پښتانه ځي د یو ځای بل ځای مزدورۍ کوي. دا د دوی قابلیت دی. زه دوی ته آفرین ورکوم. دوی مضبوطه دي، دومره طاقت لري چې دوی پردي وطن ته تللی شي، ځان جوړولی شي او پیسې بیا کور ته رالیږي. بس خوراکۍ بل څه جام لري. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. خوراکۍ مننه یو جهان. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ژوندی اوسئ. ستاسو سره مسکان څه جاب لري؟ جی څه جاب لري؟ جاب خو نه لرم. جاب خو نه لرم. دغه د شوبیز په دنیا کې راغلی یو. ما مخکې بیوټیشن کار کړی دی. پالر نه دی، سالون پاکستان کې کوي. تقریبا یو شپږ ما کورس وکړی په 2015 کې. بیا د هغه نه ما خپل کلاو کوي 4-5 کاله مې هغه کوي هلته په بلوچستان کې. نو ما سره به جنکیانې ملګرې وې. هغه سره زما شوق و، بس هغه شوق مې پوره کړی. هغه نه پس نو بس د شوبیز دنیا ته راغلو. بس الله دې خوشحاله کړي. ډېرې خوږې خبرې کوي. مننه سلامت اوسئ. دا تاسې خپله خواږه یاست. زه به پیله ځله ستا بروډ ته رالم چې دومره ټیم دې راکړو. یو جهان مننه. ډېره مننه، شکریه. نورو کسانو سره ګپ شپ ولګوو. زه بیا نیکسټ ټایم به راشو. مننه یو جهان. مننه. اوکې رفیق وعلیکم السلام. په خیر راغلی. څنګه چل مسکان؟ الحمدلله. جی تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک الحمدلله. یوې میاشتې نه زه تو ته لګیم. یوې میاشتې نه. او سوري بخښنه غواړم. یوار دې تو ته شکیل چې د 536 ولا واخله پوه شو. 536 تو ته مې انتظار غږ لایک ته راغلی یو. په مغز ته شکیل سره بګوړه شي وي او خانه بعد به تو شکیل سره بګوړه شي وي او مش پی ډیپټي او مت سپریزر چې تا کوړه څومره نه ته دا چې مونږه ما ته خري 536 ولا واخله ته دې نه وخسته مره کوړه نه. څه پیغام لرې زما ښایسته ورور جانه؟ سری فرما. پانچ سو 36 تاسو आवाज ولې نه راځي؟ دا نیټ کې پارته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیرونه مسکان. ډیره مونږ بعد
مننه ژوندی اوسے عمران خان کے لیے دعا کرو عمران خان تو ہمیشہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے اللہ اسے کامیاب کرے جی ورور جان وایه ګن مسکان سالونه طبیعتونه ښه دي ټیک ټاک ښه شکر الحمدلله تاسو به وایست بس الحمدلله ډېر انتظار مو ته وکړله یاره ابو چې هغه بنګالي سره راغلی وي دومره ټلیفونونه مې ته کړي دي خو جواب دې نه کړ هغه زه ما ته پته نه و ما اکسپټ کړي بیا یې د کاټېدو په چل نه پوهېدم چې خدای زه اوس د دوی څنګه ولاړه پیچ ولګېدی دا و چې په ولاړل دا شیانو چل راځي دا ګیم کول داسې بېګا زیارت خان راغی بیا هغوی سره لږ ګیم وسو بس ولاړی داسې یو 15 منټه راغلی یو دا ګیمو سره زما شوق نشته زه ستاسو د مینې دپاره راځم زم چې تاسو منو بېشک او خبرې دې بیټونو غونې دي خبرې دې ډېر خوند راکولی کان لایفونو کې خو ډېرې ښځې ناستې خو دومره توجه نه ورکوم یلا نو زه خپل یو ټول کار کوم ښه ماشاءالله ټول کار کوم دومره یلا نو خو دومره ټیم یې تا ته لږ وایستله ځکه چې ټول کار لږ مصروف بیا سودا شو بیا هم مصروف ډېر زیات مننه چې تاسو د خپل قیمتي ښایسته وخت موږ ته راکړئ دومره ستړیا کې قدردان اوسئ لوی عمر دې د خدای غواړم امین امین خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لر کله کله وخت راکوه صحیح دی 15 منټه 10 منټه صحیح ده زه ستاسو دپاره زه ناسته ستاسو دپاره یم ډېره مننه بس الله دې ژوندی لره بس بل چا دغه ورکوه ځکه چې درنه خفه کېږي بیا خلک اوکې ډېره زیاته مننه شکریه خوشحاله اوسې مننه وعلیکم السلام ویلکم درته وایم کوکو تhank you السلام علیکم وعلیکم السلام خیره مسکان خور څنګه یې الحمدلله روجانه شایم شکر دی ته څنګه یې ټیک ټاک یې خیر دی الحمدلله ته څنګه یې د الله پاک فضل وایس روزه ده څنګه تیره ماشاءالله ډېره ښه ده ډېره ښه ده وختي کوم نور وایه چې په دا باره کې څه ویل غواړې تا خو یې ماشاءالله پیکم لګولی دی پی ټي آی تحریک انصاف بس تحریک انصاف خو تحریک انصاف دی یو عمران خان دی که عمران خان نه و نو بیا ځای ته پاکستان هم نسته بالکل الله دې داسې ورځې څنګه نه راولي الله دې او امین او خان صاحب زموږ دپاره یو خان صاحب زموږ دپاره یو لاړې د پورې هغه په مثال زموږ دپاره د انشاءالله الله پاک د حق په انشاءالله ضرور انشاءالله الله به کامیابه کوي دی په سچه لار روان دی زموږ حق دپاره جنګېږي انشاءالله الله به او الله دې کامیاب کړي نور وایه دا आवाज نه راځي نور مسکان وایه وعلیکم السلام جی نور بس الحمدلله ټیک ټاک تاسو به وایست بس موږ هم د مسافرۍ د عمران خان دعا دی بس خالي دعا ورته کوو دې په ټولو باندې خپل رحم وکړي د الله څخه دا دعا د زما د زړه څخه او امین السلام علیکم بس مسکان نور راواخه په کال باندې بیا ان شاء الله نیکسټ ټایم بیا غپ لګو ډیره زیاته او بس ما مننه ټوله ته دا خواست دی چې عمران خان ته د دعا کوي ان شاء الله دعا به ورته کوي سپورټ کوي به عمران خان د ټولو په زړه کې دی ولې هغه زموږ اوکې السلام علیکم بیا ان شاء الله نیکسټ ټایم غپ لګو ډیره مننه شکریہ الله پامان نعم علیکم
السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. عمران بھائی به خبرې وکړي، زه به بیا وروسته وکړم. جی خیر دی وکاله کا جی بچې کوم یو غږېږي خبرې کوئ، زه څه نه سم ویلی. نه دای دې ځکه خبرو کې چې دی په ما د پاسه دی لږ اوچت دی. دی څنګه یې واپا ښه صحت خو ښه دی؟ جی الحمدلله قربان یو جان، مننه. تاسو څنګه یې؟ ټیک ټاک بس د الله رحم دی. اول خو د نه ډېر معذرت غواړم په دې کم نوم چې راوختم، نو دا دلته نه دی په کار، خو ډېر معذرت غواړم په دې کم نوم چې دلته رالم. هیڅ خبر نه، دغه ستاسو خپل پرسنل لایف دی، ما دپاره قدردان یاست. نه صرف ته دې دپاره رالم چې دا خلک لاندې کم کنزل کوي او ستاسو د په سر چې کومه لوپټه ده د دې نه ډېر مجبوره شوم ځکه کال ته رالم. صرف دې خلکو ته وایم چې لکه وشپنه اخه د کنزل نه لیکي. ستاسو په سر چې ما کومه لوپټه ولې نو د دې نه ډېر مجبوره شوم ته دې ایډیا نه زه ځکه کال ته رالم. زه د چا زه دې کالونو دې څیزونو ته نه ځم. کوم لاندې چې کوم خلک کنزل کوي، خو ستاسو په سر چې کومه لوپټه ده د پښتو کوم دغه چې تاسو په دې لایف کې کوم چلوئ، دا زما دپاره غټه خبره ده. قربان رور جانه یو جهان مننه. پښتو خو زموږ ننګ دی، زموږ غیرت دی، خو که دی کنزل دی کار څه کوي، هغه د دوی خپل ضمیر دی، هغه د دوی خپل سوچ دی، خو د پښتون د برناکه کنزل کول دا ډېره غلطه خبره ده. نو بس دوی بس دغه راوختم چې کنزل کوئ نو سوچ وکئ، یو ځای کې یو ځای څنګه یې هغه شانتې ماحول کې پاتې کیږئ. ماشاءالله وایم تاسو خپله زندګي ده که تاسو هر څه کوئ، خو په دې لایف کې تاسو د پښتو او د حیا په سر چې تاسو کومه لوپټه ده تاسو یو ویښته نه ښکاري. موږ هو د نورو لایفونو ته ځو، په نورو هر څه کې اینو هغو څنګه یو تاسو څنګه یو، نو صرف ستاسو د لوپټې او ستاسې د حیا مجبوره کړم دې کال ته یې راوخېژولم. یا مو قدر وکړه. منم زه یو زنانه ذات یم، خو زه دا هرمان دا خواهش لرم چې زه د خپل پښتون دپاره یو داسې مینه خوره وره کړمه چې زما څونې په وس وي، څونې په ما کې دمه وي، زما به انشاءالله دا کوشش وي چې خپل پښتنو ورونو سره دغه رقم زمینه بس نور درته څه نه وایو، بس الله یو قدر وکړه او حیا عزت یو الله نصیب کړه. او بس د ټیم راکولو ډېره مننه او زه ښکته ناست یم. جی قربان یو جهان مننه، ژوندی اوسې. جی وزیر خانه عمران وایه. ښه روجه دې ماته کړه. اواز مې نه درځي؟ جی جی اواز دې راځي. زه وایم چې نامعلوم رورجان ډېرې ښایستې خبرې وکړې، ډېر ښایسته پیغام مې د پښتنو ورونو دپاره پرېښوئ. که څوک مطلب داسې خبره وکړي، هغه به خپله ځان سره که احساس لري سوچ به وکړي چې واقعي ځای نه ځای انسان ګوري، پښتو انسان ګوري. بیا زه ناسته ستاسې د مینې دپاره یم. هو که نه تا ته ما ځکه ومې چې دغه که که نه ما چې زه یې ګورم، خو ته وایې چې نه به سستې وي. یو کس دوه کسانو کامنټ کې ډېرې ورانې دغه کولې. یو کمنټ وکړه پلیز، یو کمنټ وکړه. خو ما د دوی کمنټو ته سوچ سوی یم نه دی، زه د کال په لانجې ولم چې تاسو په کال راوالم. زه په دا کوشش کوم. مه یې ګوره، بیخي وران کمنټونه ګوره ما چې څوک څه وایي وایي به. جی ته یو کمنټ وکړه عمران، ته لاندې یو میسیج وکړه دلته. ښه زه یې وکړم، خو کمنټونه ډېر دي، هغه به راوتښتي. نه 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 تښتي، دا دې راغی. بس اوس تاسو کوز راشئ، زه به نورو مینهوالو ته وخت ورکړم. تاسو سمبال کړئ. صحیح ده؟ صحیح ده. اوکې ډېره مننه.